د اصحابانو د ایمان د داستان 19مه برخه. د اصحابانو د ایمان داستان. لیکوال حضرت امام الواقد الواقدی، ژباړن مولوی صدیق الله مشال، ویونکی سید جلال زاهد. بسم الله الرحمن الرحیم. د اصحابانو د ایمان داستان د 19مې برخې. محترم اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله چې روغ جوړ صحتمند او خوشحاله به یاست، په خپلو ورځنیو کارونو کې به کامیاب او بریالي یاستئ. محترمو او درنو اوریدونکو، موږ په تېره 13مه برخه کې دا واورېدل چې واصله بن اسقا وایي زه د عبدالله بن جعفر څنګ ته روان وم. ته راته ویل ای ابن الاسقا، د دې شپې میاشت څومره ښکلې او روښانه ده. ما ورته ویلی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د تره زویه، دا د شعبان 15مه شپه ده، ډېر د برکت شپه ده. په همدې شپه د انسانانو رزقونه او اجلونه لیکل کېږي او د ګناهو بخښنه ورته کېږي. زه راته ویل زما اراده وه چې دې شپه کې به لمنځونه کوم. ما ورته ویل د خدای جل جلاله په لار کې زموږ تلل تر هر عبادت غوره دی. ده وویل رښتیا ما همدغسې ده. موږ په دغه شپه کې خپل یون جاري وساتئ چې یو راهب ته ورسېدو او هغه وویل آیا دا ځوان ستاسې د نبي زوی دی؟ موږ ورته ویل نه خیر. ده وویل د نبوت د نور نښې پکې ځلیږي، آیا څه تړاو خو به ورسره نه لري؟ موږ ورته ویل دا د ده د تره زوی دی، یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. راهب وویل دا یوه ورقه ده او ورقه د درختې له اصله وي. ښه، داستان له همدې ځایه شروع کوو. عبدالله وویل ای راهبه، ته رسول الله صلی الله علیه وسلم پیژنې؟ ده وویل څنګه یې نه پیژنم، د ده صفت او نوم په تورات او انجیل کې ذکر شوی دی. دی د سره اوښ او مشهوري تور خاوند دی. عبدالله ویل بیا یې ولې تصدیق نه کوئ او ایمان نه پرې راوړئ؟ ده لاس د اسمان لور ته پورته کړ او ویې ویل تر څو چې د دې شنه اسمان د څښتن خوښه شي. موږ د ده خبرو ته حیران پاتې شو او نور مو خپل سفر جاري وساتئ. شپه لا پاتې وه چې موږ یوې شیلې ته راغلو. ډېرې درختې او ښه اوبه یې درلودې. نوموړي موږ ته امر وکړ چې دلته کمین ونیسو. وروسته یې عبدالله بن جعفر ته وویل زه اوس ځم او تاسو ته د دښمن خبر راوړم. حضرت عبدالله ورته وویل بیړه کوه او زر تر زره خبر راوړه. ماهر ولاړ او حضرت عبدالله هلته پاتې شو. تر سهاره یې پخپله د مسلمانانو پهرهداري کوله. راوی وایي چې کله سهار شو موږ لمونځ ادا کړ، وروسته کېناستلو او د استازي انتظار مو یوست، خو هغه وځنډېد. مسلمانان د ده د ځنډ له کبله په تشویش کې شول. شیطان وسوسې ور واچولې او پر لارښود له ابوذر غفاري پرته نورو ټولو مجاهدینو بدګماني وکړه. خو ابوذر غفاري وویل تاسو پر دې ملګري بدګمان او د شر پسنده او تېرې ایستونکي ګمان مه کوئ، ځکه تاسو ته د ده شان معلوم دی. د دې په اورېدلو سره خلک چوپ پاتې شول او لارښود هم په دې وخت کې راڅرګند شو. واصله بنت اسقا وایي موږ چې کله دی ولید ډېر ورباندې خوښ شو او دا مو هیله وه چې دی به د برید کولو امر راته وکړي. نوموړی راوړاندې شو، د مسلمانانو په منځ کې ودرېد او ویې ویل ای د محمد صلی الله علیه وسلم ملګرو، زما د مسیح بن مریم په حقیقت قسم وي، زه چې کومه خبره درته کوم دروغ نه درته وایم. زه ستاسو دپاره د غنیمت امید لرم، خو ستاسو او د هغو ترمنځ دریاب حایل ده. عبدالله بن جعفر ورته وویل څنګه زموږ او د دوی ترمنځ دریاب حایل ده؟ هغه وویل ستاسو غنیمت ترمنځ پان دریاب داسې حایل ده چې زه بازار ته ورښکاره شوم. بازار ډېر ګرم و، د نصرانیت دین ډېر پیروان ورته راغلي وو او ډېرې په دیر ابوالقدس کې میشت وو. په زیات شمېر کې قسیسین، رهبانین، چارواکي او رومي پوځي جنرالان تر سترګو کېدل. ما چې کله دا ننداره وکړه ورغلم تر څو وګورم چې ولې د برحال کار په پرتله سږ کال ګڼه ګوڼه زیاته ده. خو چې کله ورغلم له دوی سره نږدې لیده کاته وشول. دا خبره
راته معلومه شوه چې د طرابلس د واکمن د لور نکاح د روم له یو چارواکي سره تړل کیږي او هغه نجلۍ دلته راوستل شوې وه تر څو له راهبانو څخه دعا واخلي او د دوی د ساتنې په منظور د روم سپاره ځواکونه په زیات تعداد او تیاری سره راغلي ول او دوی د ساتنې په منظور د روم سپاره ځواکونه په زیات تعداد تیاری سره راغلي ول ځکه دوی خبر و چې تاسو د شام په سیمه کې شتون لرئ او له تاسو څخه په ویره کې وو. مسلمانانو زه اوس دا خبره وړ نه بولم چې تاسو پر دوی برید وکړئ ځکه دوی ډېر او تاسو د دوی په پرتله ډېر کم یاست. عبدالله بن جعفر وویل دا قوم په څومره وی او څو ساتندویان به ورسره وي؟ ده وویل په بازار کې موجود خلک تر 100,000 هم زیات دي چې رومیان، نصرانیان، یهود، قبطیان، د مصر او شام هستوګن، رومي جنرالان او نصرانیان عرب هم پکې موجود دي او جنگ ته مستعد خلک 15,000 تنه سپاره جنګیالي دي او تاسو نشئ کولی چې ورسره وجنګیږئ. او بله دا که دوی پر خپلو خلکو غږ وکړي یو دغومره نور به ورسره ملګري شي ځکه د دوی ښارونه سره متصل دي او تاسو له یو پلوه لږ او له بل لوري عرب درڅخه لرې دي. امام واقعي وایي دا خبره پر حضرت عبدالله بن جعفر او ورسره ملګرو ډېره ګرانه تمامه شوه او ویې غوښتل چې بیرته شاته ولاړ شي. عبدالله بن جعفر وویل ای د مسلمانانو ډلې تاسو په دې اړه څه مشوره لرئ؟ دوی وویل زموږ دا مشوره ده چې په لوی لاس باید ځان هلاکت ته نه واچوو ځکه خدای جل جلاله په قرآن کریم کې له داسې کارو منع کړي چې بیرته خپل امیر ابو عبیده ته ورستنیږو. خدای جل جلاله زموږ دا هڅه هم نه ضایع کوي. حضرت عبدالله چې کله دا خبرې واورېدې ویې ویل ځکه داسې څه وکړم ډارېږم چې خدای جل جلاله مې د تښتېدونکو په لیست کې ونه لیکي. زه بیرته تلونکی نه یم، خپل وس کوم چې د خدای جل جلاله په وړاندې مې عذر وي. څوک چې له ما سره مرسته کوي خدای جل جلاله به اجر ورکړي او که شاته ځي هم زه یې نه رایسته وم. دوی چې کله له خپل امیر حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله تعالی عنه څخه دا وینا واورېده او د ده غیرت او کوښښ ورته څرګند شو دوی ته هم شرم ودرېد او په اجتماعي ډول یې داسې ځواب ورکړ چې څه دي زړه وي هغسې وکړه. ویره او ځان ساتنه تقدیر نشي بدلولی. نوموړي د دوی په دې غبرګون ډېر خوښ شو. ولاړ شو، زغړه یې واغوسته، خول یې په سر کړ، ملا یې وتړله او د خپل پلار توره یې په اورښه وځړوله او پر خپل اس سپور شو. بیرغ یې په لاس کې ونیو او خلکو ته یې د تیارېدو امر وکړ. دوی هم خپلې زغرې واغوستلې، وسلې یې راواخلې، پر آسونو سپاره شول. څاربه ته یې وویل موږ ته د دښمن ځای راوښیه، ته به اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو د کړنو ښیښوونکې ننداره وکړې. ما زموږ لارښود ته وکتل، د ده مخ تک زیړ او رنګ یې سپین وتښتېد او ویې ویل تاسو په خپله رایه عمل مه کوئ، که څه در پېښ شول زما مسؤلیت نه دی او روان شو. حضرت ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه وایي عبدالله بن جعفر ده ته ډېرې نرمې خبرې وکړې. قانع یې کړ آن چې لارښود زموږ تر مخ روان شو او د دښمن لاره یې راوښودله. له څه وخته تللو وروسته نوموړي تم شو او ویې ویل تاسو دلته تم شئ ځکه نور دښمن ته ورنږدې شوي یاست. تر سهاره دلته کمین ونیسئ او سهار پر دښمن برید وکړئ. واصله بن اسقا وایي شپه مو هلته پر ټاکل شوي ځای تېره کړه. ټوله شپه مو له خدای جل جلاله څخه پر دښمن د بري دعاوې کولې. چې کله سپېدې وچاودې حضرت عبدالله بن جعفر مجاهدینو ته لمونځ ورکړ او د لمانځه له ادا کولو وروسته یې سرتېرو ته وویل تاسو د برید کولو په اړه څه وایاست؟ عامر بن عمیره بن ربیعه وویل زه تاسو ته څه ښوونه کولی شم، که تاسو عمل پرې وکړئ. دوی ورته ویل ووایه. ده وویل خلک پرېږدي چې پیر او پلور پیل کړي، خپل سامانونه راوباسي او بازار تود کړي. وروسته چې دوی ښه غافله شول برید پرې وکړئ. خلکو هم د ده رایه تصویب او د بازار تر ګرمېدا پورې یې صبر وکړ. وروسته یې له تیکو تورې راوایستلې او لیندې یې برابرې کړې. حضرت عبدالله بن جعفر یې تر مخ او بیرغ یې په لاس. چې کله لمر څرک وواهه عبدالله بن جعفر مجاهدین 5 ګروپه وویشل او هر ګروپ یې 100 سپاره مجاهدین کړل. یو مشر یې ورته وټاکئ او امر یې ورته وکړ چې هر ګروپ به یو کوڅه په مخه اخلي او د مالونو په لوټلو به نه مشغولیږي بلکې توده جګړه به کوي. عبدالله بن جعفر بیرغ په لاس کې اخیستی و او دښمن ته په داسې حال کې ورښکاره شو چې دوی په بازار کې د میږیانو په ډول ګرځېدل او د راهب د استوګنځي په وړاندې ډېر خلک راغونډ وو. راهب په منبر باندې ناست خلکو ته نصیحت و وصیتونه کول او د خپل دین تعلیم یې ورته کاوه. خلکو سترګې
د راهب پر څیره خښي کړی دی او د طرابیس د واکمن لور له ده سره د منبر په وړاندې ناسته وه. رومي جنرالانو او د دوی زامنو وریښمینې جامې اغوستې وې او د سرو زرو نقشونه ورباندې ځلېدل. پر هغو برسېره یې زغرې اغوستې وې، خولونه یې پر سر وو او بړه کېدل او د دې انتظار یې یوست چې له مخ له لورې چیغې ورباندې وشوې او یاد شاه له لورې برید ورباندې وشي. حضرت عبدالله د راهب هستوګنځي ته وکتل او هغسې یې تر نظر تیر کړ چې پر راهب یې کړۍ جوړه کړې وه. د ده سمعه او د هغې ګیر چاپېره خلکو ته یې وکتل او د روب اچولو په نیت یې تر برید وړاندې د تکبیر زړه ښوونکې چیغې پرې وکړې او ویې ویل: ای د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ملګرو، خدای جل جلاله دې برکت درکړي، برید پرې وکړئ. که چېرته فتح او بری مو په برخه و، د راهب د سمعې په وړاندې به سره جمع کیږو او کله دې پرته بل څه پیښه شوه، بیا خدای له موږ سره د جنت وعده کړې او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حوض په وړاندې به سره جمع کیږو. راوی وایي حضرت عبدالله پر یوه لویه ډله برید وکړ او د دوی په منځ کې ورننوت. د تورې او نیزې وارونه یې پر دښمن باندې پیل کړل. مسلمانانو هم د ده په تعقیب د شا له لورې برید ورباندې وکړ. رومیانو چې کله د مسلمانانو د تکبیر او تحلیل چیغې واورېدې او دا یې باور شو چې د مسلمانانو سرتیري دوی ته راورسېدل، دوی دې ته منتظر وو او دا شیبې یې څارلې. له بل پلوه د بازار خلکو هم خپلې تورې راویستلې او د خپلو مالونو څخه د دفاع په خاطر له مسلمانانو سره کلک مقاومت وښود او د وږو زمرو په څېر یې پر مسلمانانو برید وکړ او د دوی د بیرغ د څښتن په لټه کې شول. خو له عبدالله بن جعفر څخه پرته بل د بیرغ څښتن یې ونه لید. ټول ورباندې راغونډ شول، برید ونښت او ګردونه پورته شول او رومیانو له هر لوري په مسلمانانو راغلل او دوی یې په منځ کې محاصره شول. مسلمانان په دوی کې داسې برېښېدل لکه په تور اوښ کې سپین خال. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ملګرو یو بل یوازې د تکبیر په غوږونو سره پیژندل او هر څوک د خپل ځان په غم اخته و او بل ملګري ته خیر نه ورسېده. صبرا ابراهیم بن عبدالعزیز بن ابي قیس لومړنیو مسلمانانو څخه شمیرل کیږي او د دوه هجرتو خاوند دی. وایي زه له حضرت جعفر سره د حبشو جګړې ته تللی وم او له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم په ډېرو پیښو کې حاضر وم لکه بدر، احد او حنین. زما په زړه کې دا خبره راګرځېده چې بیا به داسې غزاو ته حاضر نه شم. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وفات شو، زه ډېر غمجن شوم او نور په مدینه کې اوسېدل راته ګران شو. مکې ته راغلم، هلته مې استوګنه غوره کړه. یوه شپه په خوب کې له جهاده څخه د تخلف له کبله ملامت کړل شوی وم. شام ته په ولاړم او د جندین شام په جګړو او غسر یې کې مې شرکت وکړ چې خالد بن ولید د توما او هیربس په لټه پسې وتلی و او د عبدالله بن جعفر په سریه کې هم زه پر خوال او د ابوالقدس په جګړه کې هم دخیل شخص وم. ما د ده پیښه ډېره سخته وګڼله او داسې پیښو ته موږ له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم نه و حاضر شوي. دا ځکه چې کله موږ پر دوی برید وکړ، ما د دوی کثرت ولید او داسې راته معلومه شوه چې بل په هېڅ ځای نصرانیان نه وي پاتې او نه به په کمین کې چیرته پټ وي. دوی د تنو په اعتبار ډېر غټ وو، داسې زغرې اغوستې وې چې د سترګو له کاډو پرته به یې هېڅ ځان نه ښکارېده. کله چې دوی برید پیل کړ، غږ یې او انګولاوې یې اورېدل کېدې. ما مسلمانانو ولیده چې د دوی په منځ کې بالکلیا ورک شول. د مسلمانانو له غږه پرته بل څه نه معلومېدل. یو ځلې به یې غږ راپورته شو او بیا به له ما ځانه سره دا وویل چې نور نو هلاک شول. وروسته مې حضرت عبدالله بن جعفر ته وکتل. په همدې کړکېچن حال کې بیرغ په لاس کې پورته نیولی و. له بیرغ سره یې جنګ کاوه. پر مشرکینو یې ځمکه سره کړې وه او د غره په څېر پر میدان کلک ولاړ و. له کمه سینا سره یې د یادولو وړ جهاد کاوه. څومره چې د سیالو غاړو تر منځ جګړه اوږدېده، دومره نور یې زور اخیست او د اور لمبې نورې هم شپږړانجې کېدې. عبدالله د دښمن په منځ کې و او دوی لکه د ګوتې حلقه غوندې پرې راتاوه. که به نوموړي ښي لور ته برید وکړ، زه به هغه لور ته ورسره مل وم او که به یې کیڼ لور ته حمله وکړه، هم ما به یې ملاتړ کاوه. دومره وجنګېدو چې مټې مو له ډېرو تورو چلولو ستړې شوې. راوی وایي د کار سختي خپل وروستني پړاو ته ورسېده. صبر ګران شو. د عبدالله بن جعفر په لاس کې توره پڅه شوه او نږدې و چې آس یې ولېږي. نوموړي په یو ځای کې د خپلو ملګرو لور ته هڅه وکړه. ملګرو چې دی ولید ورته راغونډ شول. نور مسلمانانو هم چې کله د ده بیرغ ولید، د ده لور ته رانږدې شول. هر یو د مشرکینو له لاسه یو زخم خوړلی و. له همدې امله یې نفس تنګ و. دوی هم لکه د نورو مسلمانانو په څېر له جګړې ستړي شوي وو. لوی خدای جل جلاله ته یې سوال وکړ
وکړ. د خپلو امورو سپارښتنه یې د اسمان څښتن ته وکړه او په دعا کې یې داسې وویل: ای هغه ذاته چې خپل مخلوق دې پیدا کړی او یو په بل دې اخته کړي، نور دا جګړه زموږ لپاره ستونزمنه ده. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پروي موږ ته د خلاصون او بری لار را پیدا کړه. وروسته بیا د جګړې میدان ته راووتی او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ملګري هم د ده تر بیرغ لاندې جنګېدل. د ابوذر غفاري د مور شیدې د روشي نوموړي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د تره د زوی ډېره کلکه مرسته وکړه او د ده په وړاندې سخت وجنګېدی. امر بن سعده وایي ما حضرت ابوذر غفاري ولید چې له پاخه عمره سره یې په رومیانو کې سخته توره وچلوله. هغوی یې شاته تمبول او له حملې کولو سره به یې خپل نوم اخیست او ویل به یې زه ابوذر یم. مسلمانو هم د ده په څېر جنګ وکړ ان چې زړونه یې خولې ته راغلل او دا باور شو چې دا ځای به مو هدیراوي. امام واقدي وایي ما ته عبدالله بن انیس الجهني حدیث بیان کړه. ویې ویل ما له حضرت جعفر سره ډېره مینه درلوده او د ده په اولاد کې مې له عبدالله سره مینه وه. کله چې حضرت ابوبکر وفات شو دا مهال د جعفر د کورنۍ مشر عبدالله و. ما د ده مور حضرت اسماء عمیس ته وکتل. نوموړې ډېر غمجنه وه. نور مې نه غوښتل چې دا په دې بد حال کې ووینم. د حضرت ابوبکر هم له عبدالله سره بې کچې مینه وه. عبدالله له حضرت عمر څخه شام ته د تللو اجازه وغوښتله او ما ته یې وویل ای ابن انیس الجهني زه غواړم چې شام ته ولاړ شم. 100 سپاره مجاهدین راسره ملګري دي. غواړم چې جهاد وکړم. آیا ته مې ملګرتیا نه کوې؟ ما ورته ویل هو درسره ځم. نوموړي له خپل تره حضرت علي او خلیفه حضرت عمر څخه رخصت واخیست. موږ د شام لور ته په داسې حال کې روان شو چې 100 تنه پر آسونو سپاره ملګري مو نور هم درلودل. تبوک ته راورسېدو. عبدالله راته وویل ای ابن انیس تا ته زما د پلار قبر ځای معلوم ده؟ ما ورته وویل هو. ده وویل زما زړه غواړي چې د پلار د قبر زیارت وکړم. موږ هم سمدستي هغه ځای ته ورسره ولاړو چې د ده پلار پرې شهید شوی او د پیښې موقع وه. د ده د پلار قبر مې ورته وښود. ډبرې پرې راتاو شوې وې. نوموړي چې کله د پلار قبر ولید ورته ښکته شو. موږ هم ورسره ښکته شو. د ده د پلار د قبر په وړاندې وژړل او د ده پر مزار یې اوښکې تویې کړې. د راتلونکې ورځې تر سهاره دلته پاتې شو. سبا چې موږ وکوچېدو عبدالله ژړل او مخ یې لکه زیړ زعفران داسې برېښېده. ما په دې اړه پوښتنه ورڅخه وکړه. ده وویل نن شپه مې خپل پلار په خوب لیدی. 2 شنې جامې یې اغوستې وې. تاج یې پر سر و. 2 وزرې یې درلودل. په لاس کې یې له تیکې ایستلې شنه توره وه. ما ته یې راکړه او راته ویې ویل ای زویه ته دې له خپلو دښمنانو سره جګړه وکړه. ته زما سره له جهاد کولو پرته نشي وصل کېدی او زه به په هغه توره دومره جګړه وکړم چې ستړی شم. عبدالله بن انیس وایي مونږ خپل سفر جاري وساتی ان چې په دمشق کې میشت د حضرت ابوعبیده عسکرو ته مو ځانونه ورسول. نوموړي عبدالله بن جعفر د هغې سریې امیر وټاکی چې د ابوالقدس سیمې ته یې لیږله. عبدالله بن انیس وایي ما چې کله د عبدالله بن جعفر او د رومیانو ترمنځ سخته جګړه ولیده په زړه کې مې دا خبره راوګرځېده چې زر د عبدالله بن جعفر به شهید شي. سمدستي د برق په څېر حضرت ابوعبیده ته ورغلم. نوموړي چې کله زه ولیدم راته ویې ویل ای د انیس زویه زیری دې راوړی او که څنګه؟ ما ورته ویل د عبدالله بن جعفر او ورسره مسلمانانو د مرستې لپاره سرتېري ولېږه. جګړه ډېره سخته ده. وروسته مې قصه په تفصیل سره ورته وکړه. نوموړي وویل انا لله و انا الیه راجعون. ای ابوعبیده ستا تر امارت لاندې اول ځل بیا عبدالله او مسلمانانو ته کړاو پیښ شو. امام واقدي وایي وروسته نوموړي حضرت خالد بن ولید ته وکتل او ورته ویې ویل زه له تا د خدای جل په نامه سره غوښتنه کوم چې د حضرت عبدالله مرستې ته ور ودانګه ځکه یو ته د دې وړتیا لرې او بس. حضرت خالد ویل که خدای جل کړي و سمدستي به ورشم. ما یوازې د دې انتظار یوست چې ته امر راته وکړې. ابوعبیده ورته ویل ای ابو سلیمانه ما ته له تا څخه حیا درېده. ده ورته ویل قسم په خدای که په ما یو کوچنی هلک امیر وټاکل شي هم به یې زه اطاعت کوم سره له دې چې ته تر ما د ایمان په باره کې اقدم یې او له مخکینیو مسلمانانو څخه شمېرل کېږي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د امین لقب درکړی. زه به څرنګه ستا درجې ته در ورسېږم
ورسېږم. اوس زه تا ګواه ګرځوم چې ما خپل ځان د خدای جل جلاله په لار کې وقف کړی او هیڅکله ستا د امر مخالفت نه کوم او نه د تل لپاره بیا د امارت قبلولو ته تیار یم. امام واقدي وایي مسلمانانو ته د خالد بن ولید وینا ډېر خوند ورکړ. ابو عبیده ورته ویل ای ابو سلیمانه په خپلو ورونو پسې ورشه. خالد بن ولید هم په بیړه لکه خواشینی زمری د خپل سامان لور ته ور ولاړ شو. د مسلمة الکذاب هغه زغره یې واغوستله چې د یمامه د جګړې پر مهال یې ورڅخه ولجه کړې وه. خول یې په سر کړ، توره یې غاړې ته واچوله، پر ارض سپور شو او پر مجاهدینو یې غږ وکړ ای د تیرو تورو خاوندانو زما لور ته راشئ. دوی هم د بازانو په څېر ورته راغونډ شول. د خدای جل جلاله طاعت ته یې ځان راورساوه. خالد بیرغ په لاس کې واخیست، پر خپل رکاب کې یې خښ کړ. بیړني مجاهدین شاوخوا ته راغونډ شول. مسلمانان رخصت سره واخیست، روان شول. خالد په داسې حال کې د ابوالقدس لور ته روان و چې عبدالله بن انیس یې رهبري کوله. رافع بن عمیره الطائي وایي په دې ورځ زه هم له خالد بن ولید سره ملګری وم. نوموړي ډېر تیز سفر وکړ. خدای جل جلاله هم د لارې اوږده مزي ورته رالنډول. لمر ولیدو مهال موږ ابوالقدس ته ورسېدو. رومیان مو ولیدل لکه ملخان دومره ډېر وو او مسلمانان یې په ډېروالي کې ورک وو. خالد بن ولید وویل ای عبدالله ابن انیسه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د تره زوی کوم لور ته وغواړم؟ ما ورته ویل نوموړی خپلو ملګرو ته وویل یا به د راهب د دیرې په وړاندې سره ټولېږو او یا به مو جنت ته بیا لیدو ځای وي. امام واقدي وایي حضرت خالد بن ولید وکتل او د راهب د دیرې خواته اسلامي بیرغ په سترګو شو چې د عبدالله په لاس کې و او په مسلمانانو کې داسې کس نه و چې یو زخم یې نه درلود. نور د دنیا له ژونده ناامیده شوي وو او مرګ یې زړه ته پوره لوېدلی و. رومیانو ډېر په زور او شور په دوی د نیزو او تورو مرګونې ګزارونه کول. عبدالله بن جعفر خپلو ملګرو ته وویل پر مشرکینو برید وکړئ او د دوی جنګ ته کلک شئ او په دې پوه شئ چې لوی خدای جل جلاله به مو له دې ستر کړاو څخه بریالي باسي. وروسته یې دا آیات تلاوت کړ. من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. شپاړه ډېر ځله داسې شوي دي چې یو وړوکی ټولګی د الله په امر پر یوې لویې ډلې برلاسه شوې ده. الله د صبر کوونکو ملګری دی. خالد بن ولید چې کله د دوی صبر او زغم ولید او د دوی ټینګ مقاومت یې مشاهده کړ، نور یې له توانه ووتله، بیرغ یې جګ کړ، پر خپلو ملګرو یې غږ وکړ د بې شرم قوم ته ور وړاندې شئ او د دوی په وینو تورې اوبه کړئ او خپل محاصره ملګرو ته د بري زیری ورکړئ ای د خلاصون او فتح علم بردارانو. امام واقدي وایي د عبدالله بن جعفر ملګري په ډېر بد حالت کې وو. د مسلمانانو جنګي ډلې ورښکاره شوې او د مرغانو په څېر ورتلل، د وږو بازانو او زمریانو په څېر برید ته تږي وو. د دوی د تکبیرونو چغې او د اسونو دربایې چې کله پورته شو عبدالله بن جعفر او ملګرو یې ورته وکتل او دا یې ګمان شو چې د دښمن مرستې ته تازه دمه قواوې راغلې. نور یې پر خپل هلاکت پوره باور شو او هغو اسونو ته یې زیر زیر کتل چې د جنګ میدان ته د داخلېدو په درشل کې وو. دوی چې وکتل اسونه د دوی لور ته ورتلونکي دي، نور هم وارخطا شو او دا یې باور شو چې د رومیانو هغه ځواک یې جګړې ته ورودانګل چې تر اوسه په کمین کې وو. وار یې خطا او نور یې مورال له لاسه ورکړ او دا یې پوره باور شو چې دا مو د ژوند وروستۍ شېبې دي. په ډېر زور سره یې په مشرکینو برید وکړ، تورې یې وبرېښولې، د خلکو سرونه پرې کېدل، د ځمکې مخ پر مړو پټ شو او د دوی د مشرکانو په لاس کې د اسیرانو په ډول ښکارېدل. سخته جګړه شروع وه، تورې په خپلو کې چلیدلې چې هتیپې غږ وشو، امن تاواني او د ویریدونکي مرسته وشوه. ای د قرآن کریم پیروانو، د خدای جل جلاله نصرت درته راورسېد او د صلیبونو پر عبیدانو بریالی شئ. زړونه خولو ته راغلي وو، سخته ویره حکیمه وه. په داسې وخت کې د لښکر په مخ کې د وحي زمري په څېر یو ځوان را روان و. له لاس څخه د سپوږمۍ په ډول انوار اورېدل. سپور ځوان په لوړ اواز سره وویل ای د قرآن کریم پیروانو، د سترې مرستې زیری قبول کړئ، زه خالد بن ولید یم. مسلمانانو چې کله اسلامي بیرغ ولید او د خالد بن ولید خواهی تر غوږ شو، داسې معلومېدل لکه یو سترې څپې چې اخیستی وي او بیا نجات ترلاسه کړي. دوی هم د تکبیر او تحلیل په چیغو سره د مرستندویو مسلمانانو هرکلی وکړ او د دوی غوږونه داسې انګازه کوله لکه سخته تنا او یا توپاني باد چې وي.
د دې سره خالد بن ولید او ورسره مسلمانانو پر دښمن برید وکړ او په رومیانو کې تورې وچلې. د سبا د ایمان داستان د 19 برخې محترم اورېدونکو ډېره زیات مننه چې تر دې دمه له موږ سره پاتې شئ. دا به د موږ نننۍ برخه انشاءالله په راتلونکي کې به واورو چې خالد رضی الله عنه په ابوالقدس کې څه وکړل او آیا عبدالله بن جعفر شهید شو که نه. تر بیا ښې چارې په الله مو سپارو. دعاو څخه مه هېروئ. الله دې موږ نیتونه خالص وګرځوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.